السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم شتنه کړی دی چې کوزده کوم هغه نجلۍ ته یې ورځم ګورم یې، نو دا کتل د شریعت له نظره څخه څنګه دي؟ محترمه دا کتل سنت دي، ځکه جابر راته مبارک وایي رسول الله صلی مبارک ویل دي وایي که هر څوک یو ښځې ته اراده د دې لري چې نکاح ورسره وکړي، نو رسول الله صلی وایي کې قدرت ورته ودې ګوري ورته ودې ګوري چې ویې لیدله خوښه یې سوله، د هغه بعد بیا نکاح ورسره وکړي. او دغه رنګه مغیره بن شعبه رضی الله عنه وایي ما یو ښځې ته مرکه وکوله، فقال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وویل ولایتها ورته کتل دي لیدلې ده که نه ده لیدلې؟ وایي ما ورته لا یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم راتل فانظر الیها ورسه ورته وګوره، که دې خوښ شوي غواړه نو ژوند به مو په خوشحالي کې وي. حدیث رقم 3016 3017 الفصل الثاني صفحه 255 مرقات جلد شپږم. نو داسې مه کوئ لکه دا پښتانه زوی خبر نه یې د ورغوښتي، بیا نو ژوند د حیواناتو ژوند سي، نه ښځه خوشحاله وي نه نارینه خوشحاله وي. هغه څوک چې یو ښځه په خپل طبیعت باندې ځان ته وغواړي، د هغه په ژوند کې خوند وي، د هغه ژوند په سکون کې وي، هغه چې کور ته راځي خوشحاله وي. له بده مرغه موږ خو زامنو ته ښځې وغواړو د هغو ژوند په عذاب کې. سعدي رحمت الله علیه مبارک په ګورستان کې وایي ښه ښځه جنت ته، بده ښځه دوزخ ته. واقعیت هم دغه څوک چې د ښځې سره په اخلاقو کې په ژبه نه ورسره پوهېږي، په رنګ یې نه قانع، د هغه ژوند دوزخ دی، د هغه ژوند دوزخ دی. او دا چې څوک یو ښځه وغواړي په خپله رضا خوښه باندې، هغه چې بیا کور ته راځي خوشحاله وي. دی نه لکه موږ چې کور ته را روان یو، موږ چې شپه هم پر بیابان کړی وای، خو هلته بله پوهېږو نه، رنګ یې نه یې خوښ، اعمال یې نه یې خوښ. نو چې ویې ګوري معلومات یې وکړي، تفوس یې وکړي چې دا څنګه ښځه ده، څنګه اخلاق یې دي، څنګه رنګ یې دی. نو مه کوئ لکه دا بعضې ماډرن خلک چې کوي، څه وخت د نجونو سره یاري ملاقاتونه یې نارواو باندې اخته یې، بل ورځ دوباره بیا د رب واده جوړ کړي، دا هم حرام دی. نه داسې مه کوئ محترمینو. لکه دا پنجابیانو پارسیبانانو بعضې موازیو کې پښتانه هم بس اکثریت په د خارج یا په دې ځایو کې بعضې دغه سوي دي، بس نجونې یو ځای یاري کوي بیا نو واده، دا هم حرام دی. خو دا طریقه ده چې پلار یو ځای کوزده درته کوي، اولاد ته کوزده کوي، پلار دې زوی ته ووایي چې زویه د پلانکي لور ده، نیکه نجلۍ ده، په یو طریقه باندې یې وګوره. نو زوی دې بیا کوشش وکړي او ورور دې کوشش وکړي هغه ځای دې وګوري په یو طریقه باندې، نو چې ښایي خوښ سول هغه بعد دې بیا اقدام وکړي. زه کله کله د خپلو ملګرو همسینو علما کرامو ته وایم ممکن بل کوزده کوله دغسې په ړندو سترګو نه کوم، دا خو مال پلار راغوښتی دی. موږ په دې وره کې په ایدو سبقان مو ویل چې اوس واده چیست دی، کوزده چیست دی. نو یا پلار لا نه راغوښتی، مور راغوښتی، په هغه وخت کې مو پلار وفاته سوی و، مور و مشر ورور دا کوزده را کړې ده. کله کله زه مور ته وایم ته خو زما څه پوښتنه کوله چې تا دا ځای خوښ دی که نه دی خوښ؟ هغه وایي خو څوک رالی لور یې درکوله چې هغه جان زوی ته موږ لور ورکوو، یتیم دی، نو موږ د هغه غنیمت وولئ چې تا ته بیا څوک لور درکوي. نو داسې ما کوئ چې نو واده پیدا کېږي، دا ښه ژوند نه پیدا کېږي. بعضې خلک بس یو ځای پیدا کړي بس زما زوی ته بیا ګوره څوک ورکوي. ستا زوی دی هر څوک ورکوي، ستا زوی خو مسلمان دی، انسان دی. زموږ په جامعه کې انسان او مسلمان ته اعتبار شته. نو محترمینو په دې کې ډېر کوشش وکړئ، اول وار یې ګورئ بیا یې غواړئ چې ژوند مو په خیر وي، دا ټول ژوند مه خرابوئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.